رحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولی شو چې په ټون والټ کې اکاونټ جوړ کړو؟ لکه څنګه چې ما درته په خپل واتساپ ګروپ کې عکسونه جي کړي وو چې د ټلیګرام ټرسټ والټ او د ټون والټ وه. ما درته ویلي وو چې دغه درې انسټال کړئ، انشاءالله په هر یوه بیله بیله ویډیو درته جوړوم چې څنګه کولی شو په هغې کې اکاونټ جوړ کړو. دا چې ما د ټلیګرام ویډیو همدارنګه د ټرسټ والټ ویډیو لینکونه درکړه او په خپل یوټیوب چینل مې درته پورته کړي وو. نو نن درته د ټون والټ د اکاونټ جوړولو ویډیو درته جوړوم چې څنګه کولی شو ټون والټ جوړ کړو او همدارنګه څنګه کولی شو چې د نورو هغه سره یې کنیکټ کړو. د خیر سره هغه به پروژو کې درته ښیم. یوه پروژې چې هلې یاد کړه چې څنګه په پروژه کې ګډون کېږي، څنګه کار پرې کېږي. نو ټولو پروژو کې هماغه رقم ته کار کېږي. لکه څنګه چې ما پاوس پروژه تاسو ته معرفي کړې وه، په هغې په اړه مې نور لارښوونې هم درته کړې وې. ټولو پروژو کې هماغه رقم ته کار کېږي. هماغه ویډیو په دقیق سره وګورئ او نو هم نورو پروژو کې هم هماغه رقم ته کار کېږي. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې ملګرو یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم ملګرو چې که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. تاسو نه په سبسکرایب کولو یا هم په لایک کولو څه نه ځي، خو تاسو ته هره ویډیو په ټیم سره درځي ملګرو. نو را به شئ چې کله تاسو هغه اپ انسټال کړئ، را به شئ په اپ به راخلاص کړئ او دا کریټ والټ به ووهئ. چې کله مو دا ووهه، دا چې زه یو اکاونټ لرم او ما هلته کوډ ورکړی و، نو دوهم دلته زما نه دوهم اکاونټ لپاره کوډ غواړي. نو ما خپل کوډ ورکړه ملګرو. دلته بعضې صفحې کیدای شي تاسو ته نه ونه ښیي، خو زه یې درته معرفي کوم ملګرو. دلته اوس تاسو ته وایي که نه وایي بیک اپ معنا یو 12 هغه 24 لغاته دي، تاسو ته هغه درکوي ملګرو. هغه به راشئ چې دا بیک اپ هم ووهه، بیا به راشئ دغه ته دا درې خانې به ټیک مارک کړئ، لکه څنګه چې ټرسټ والټ کې ټیک مارک کېږي. بیا به راشئ دا لاندې دغه اسماني خط ووهئ، لکه څنګه چې کله مو دا ووهه ملګرو، دلته بیا تاسو ته وایي ملګرو چې کله مغاشین هات وخت تاسو ته دغه شی صفحه راځي. دلته تاسو ته 24 لغات درکوي. که چېرته دغه صفحه تاسو ته نه ښکاري، نو پاس اولینی لغات درته لیکلی، په هغې کلیک کړئ او داسې لاندې راکش کړئ. دغه نور لغاتونه ټول در سره کاپي کړئ ملګرو. په کاپي خو به پوهېږئ چې کله مو کاپي کړه ملګرو، دې کې تاسو ته وایي که نه هلته یو څو لغات درته ښیي، 3 لغات درته راوړي وایي. دغه لغاتونو کې دغه 3 لغات وه، دا دلته موږ ته صحیح ولیکئ ملګرو. دغه لیټس ګوم چې ووهه کله، دلته تاسو نه لغات غواړي 3. ما ته یې ویلې 12 14 او 22 لغات دلته موږ ته راکړئ. دلته 12 غواړي، دلته 14 غواړي، دلته 22. خو تاسو ته نور لغاتونه ښیي، هماغه لغاتونه چې کوم یې درته ښودلي وو تاسو په بل موبایل ترې عکس واخلئ او دلته به چې کوم لغاتونه درته ښودلي وو هماغه لغاتونه ورته ولیکئ. چې کله مو هغه 3 لغات ورکړه ملګرو، نو بیا به راشئ په دا کنټینیو باندې به کلیک کړئ. چې کنټینیو باندې مو کلیک کړه ملګرو، ستاسو والټ به اتوماتیک جوړ شي. دلته تاسو کتلی شئ موږ ته یو ټون راوسته، بل یې ټي ار ایکس راوسته، بل یې یو ایس ډي ټي ددر ایس ډي ټي راوسته، بل یې ددر ایس ډي ټي ناټ کوین راوسته. نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.